سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ درنو لیدونکو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. د یو پاچا وزیر ډیر دینداره او هوښیار و. یوه ورځ وزیر ناڅاپه خپل دنیوي کارونه پرېښودل او د تل لپاره د الله تعالی په عبادت مشغول شو. بله ورځ پاچا هغې ته ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه چې ولې زما کار دې پرېښود. وزیر په ځواب کې ورته وویل د 5 خبرو له وجې مې ستا کار پرېښود. کله چې ستا په مزدورۍ کې وم ته به ناست وې، زه به درته ولاړ وم، خو اوس د داسې پاچا بندګي کوم چې په عبادت کې راته د ناستې حکم شته. کله چې ستا په مزدورۍ کې وم تا به رزق خوړه، زه به درته ولاړ وم، ما به درته کتل، تا به خوړل کول، خو اوس د داسې پاچا بندګي کوم چې هغه ماته رزق راکوي او خپله د رزق خوړلو ته هیڅ اړتیا نه لري. کله چې ستا په مزدورۍ کې وم ته به ویده شوې، ما به ټوله شپه پر تا پیره کوله، خو اوس د داسې پاچا بندګي کوم چې زه ویده شم هغه مې نګهبان وي. کله چې ستا په مزدورۍ کې وم زه ویرېدلم که ته مړ شې ستا مخالفین به ما په تکلیف کړي، خو اوس د داسې پاچا بندګي کوم چې هغه له مرګ څخه پاک دی او پر هر مسلمان مهربان دی، نو ځکه اوس له هیچا څخه ویره نه لرم. کله چې ستا په مزدورۍ کې وم زه ویرېدلم چې که یو غلطي وکړم نو ته به راته بښنه ونه کړې، خو اوس د داسې رحم کوونکي پاچا بندګي کوم که په ورځ کې 100 ځله غلطي راڅخه وشي او بیا هم بښنه ترې وغواړم نو ټولې غلطۍ مې رابخي. درنو لیدونکو، د نورو ښکلو کیسو او داستانونو لپاره در سره زما چینل هم له یاده مه وباسئ.